لی تیزه و یا وریځې به تورې وریځې به رالی نو د رسول صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک دا رنګ به بدل شو او د ډېر هیبت د لاسه او د یرې د لاسه به کور ته دننه راته او بهر ته به وتو او یو ورځ عایشې رضی الله عنها تپوس هم وکړو چې یا رسول الله تاسو ولې یریږئ د دې نه او تعالی الله تېرې شوي او راتلونکې خطاګانې ټولې معاف کړي نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل څه پته لګي که دا وریځې د عذابي معنی چې مؤمن یریږي د الله نه په هر حال کې کیدای شي عذابي څه پته لګي وریځې اسمان کې راښکاره شي کیدای شي دا وریځې د خیري او کیدای شي د شر دپاره سیلۍ چې تیزه وچلیږي کیدای شي د خیري کیدای شي د شري عذابي پخوانو قومونو باندې الله د سیلۍ په شکل کې هم عذاب راوستی دی او پخوانو قومونو باندې الله د وریځو نه هم عذاب راتوی کړی نو هېڅ پته نه لګي څوک په دې نشي مطمئن کېدی چې دا وریځې چې رالي دا د هغه باران وریځې دي چې کوم باران کې زموږ خیر دی او نه څوک دا یقیني ویلی شي چې دا کومه سیلۍ چې راله دې کې به زموږ خیر وي کیدای شي د عذاب رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا وي اللهم انی اسألک خیرها یا الله زه تانه سوال کوم د خیر د دې سیلۍ و خیر ما فیها او د هغه خیر سوال دنه کوم چې په دې سیلۍ کې دی و خیر ما ارسلت به او د خیر د هغه څه نه چې دا سیلۍ په هغې سره رالیږلی شوې ده و اعوذ بک من شرها او پناه غواړم یا پناه نیسم په تا پورې د شر د دې سیلۍ نه و شر ما فیها او د هغه شر نه چې دې سیلۍ کې دی و شر ما ارسلت به او د شر د هغه څه نه چې دا سیلۍ د هغې سره رالیږلی شوې ده یعنی دا داسې دعا ده چې دې کې تا هر هغه خیر وغوښتو چې هغې د سیلۍ سره تعلق دی او هر هغه شر نه دی الله ته ووایي چې الله ما وساته د هغه شر نه چې دې سیلۍ کې دی یا د کم شر دپاره چې راغلی ده او رالیږلی شوی ده یعنې که د سیلۍ الله د عذاب دپاره رالیږلي نو یا الله ما ترې وساته که په دې کې بل څه شر پروت یا الله ما ترې وساته څه نقصان ورکوي څه بل څه مصیبت ته جوړوي یا الله ما د دغه شر نه وساته او دې کې چې کوم خیر دی یا الله هغه ماله راکړه په سیلۍ کې لوی خیرونه دي لوی خیرونه دي بلکې سیلۍ او وریځې دا خو زیري یو قسم د باران او د خیر او د رحمت نو یا الله کوم خیر چې دې سیلۍ کې دی او یا الله ما ته اکه خیر نصیب کړه او کوم شر چې پکې د هغې نه مې وساته او دا هغه دعاګانې دي چې زه یقیني دا خبره کولی شم چې دا هغه دعاګانې دي چې د دې نه زمونږ خلک پښتانه یادوم دا اکثر نه دي خبر نو ته چا ښوولي دي او نه ورته یادې دي او نه دومره توجه وله ورکوي او ځکه زمونږ دا ژوند بې برکته دی د لویه وجه تاسو ته د ژوند د بې برکتۍ دا ذکر کوم چې د انسان په ژوند کې د الله ذکر نه او دا 40 ګنټې په سړي باندې تېرې شي او بس دغه ښه سړی پکې هغه دی چې مونځ اودس کوي او لږ داسې کله ناکله پکې استغفر الله ووایي دا هر وخت به ستا په ژبه باندې ذکر د الله هغه به جاري نو چې داسې سیلۍ راشي طوفان راشي سیلاب راشي تورې وریځې راشي ګړز ګړوز برېښنا د اسمان د سړی ولي سړی سوال وکړي چې یا الله ما د شر نه وساته یا الله ما د عذابونو نه وساته یا الله ما د امتحانونو او د مصیبتونو نه